الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الاستفتاح یو محترم ورور پوښتنه کړې ده. پوښتنه په داسې ډول ده که چیرې یو سړی په لمانځه ولاړ وي د هغه سړي په لمانځه کې عورت ښکاره سي نو دغه ښکاروالی څومره وخت وي بر المنځ پاسېده وي. حمد و مصلیه الافتاء بتوفیق الله تعالی. محترمه باید ستا په جواب کې ووایو که چیرې یو سړی په لمانځه ولاړ وي د هغه لمونځ کوونکي د هغه عورت د یو اندام څلرمه حصه یا زیاتې در څلرمه حصې ښکاره سي خو هغه لمونځ کوونکی فوراً دستي هغه ځای پټ کړي نو بیا د دغه سړي لمونځ ته نقصان نه رسیږي او لمونځ یې نه پاسېدېږي. او که چیرې یو سړی په لمانځه ولاړ وي خو د یو اندام د عورت څلرمه حصه یا زیاتې در څلرمه حصې ښکاره سي خو دومره وخت ښکاره وي دغه اندام دغه عورت چې په هغه وخت کې یو رکن ادا کېدلی سي یا 3 واره تسبیحات ویل کېدلی سي نو بیا د دغه سړي لمونځ فاسد دی. دغه مسله زموږ د فقه کتابو ذکر کړې چې یو څو کتابه موږ را جمع کړي دي را نقل کړي مې دي. در المختار علی هامش رد المختار اول جلد 422 صفحه مکتبه البشرا او فقه اسلامی 2 جلد 90 صفحه مکتبه حبیبیه او فتاوای تاتر خانیه 2 جلد 26 صفحه مکتبه انوریه او فتاوای عباد الرحمن 2 جلد 218 صفحه مکتبه دار الافتاء والتحقیق او کتاب النوازل 4 جلد 151 صفحه مکتبه دار الاشاعات او ذات الفقه او 89 صفحه مکتبه رحمانیه او فتاوای بزازیه علی هامشتی هندیه 4 جلد 14 صفحه مکتبه علوم القرآن او احسن الفتاوى 3 جلد 309 صفحه او في حاشيه تحتويه على دور المختار اول جلد 218 صفحه مكتبه رشيديه او فتاوى دار العلوم زكريا 2 جلد 123 صفحه مكتبه زمزم. والله اعلم بصوابه. كتب هذه المساله مولي ذبيح الله مولي علي محمد مولي عبد الوكيل مولي حكمة الله متخصصين جامعي قيومية بلدار باغچه چمن. والسلام.